نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد زما خوږو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو د رمضان المبارک په آخري عشره کې یو بهترین عمل اعتکاف هم دی چې دا د رمضان المبارک د شلم تاریخ د نور غورځېدلو نه لږ مخکې شروع کیږي او د اخیری روجې تنور پرې وتلو پورې په داسې جماعت کې کیږي چې په هغه کې 15 وخت مونځ ټول کال د جمع سره کیږي. د اعتکاف د اهمیت اندازه تاسو د دین اولګوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم تر اخیری عمره پورې ډیر په اهتمام سره اعتکاف کړي. د بخاری شریف او مسلم شریف حدیث دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم با د رمضان المبارک پا آخری عشرہ کی اعتکاف کولو حتی توفاہ اللہ تردی پوری چی اللہ تعالی دے وفات کرو یعنی محبوب علیہ السلام د دنیا نا تشریف یوڑو ثم اعتکف ازواجه من بعده نو بیا د نبی علیه السلام د وفات نه پس د بیانو په خپلو کورونو کې اعتکاف کولو. د بخاری شریف حدیث دی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم با په هر رمضان المبارک کی اخیری 10 ورځې اعتکاف کولو. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما خو په کم کال چې وفات شو په هغه کال 20 ورځې اعتکاف کړی و یعنی منځنۍ 10 ورځې او آخري 10 ورځې یې اعتکاف کړی و. دا 20 ورځې اعتکاف غالبا د دې وجې و چې محبوب علیه السلام ته اشارتا معلومه شوې وه چې زه به په نږدې وخت کې وفات کیږم نو ځکه یې 20 ورځې اعتکاف وکړو تر دې پورې چې یو کال د سفر په وجه د نبی کریم علیه السلام نه اعتکاف پاتې شوی و نو بیا یې آینده کال 20 ورځې اعتکاف وکړو. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم با د رمضان المبارک د اخری عشری اعتکاف کولو فسافر سنتن فلم يعتکف بیا یو کال سفر وکړو او د سفر په وجه اعتکاف اونکړو. فلما كان العام المقبل اعتکف 20 یوما نو آینده کال بیا 20 ورځې اعتکاف او فرمایلو. محترمو د لیلۃ القدر مندلو د پارا یقینی ذریعہ اعتکاف دی. هر مسلمان دا غواړي چې د لیلۃ القدر د شپې د عبادت اجرونه حاصل کړم ځکه د لیلۃ القدر په شپه عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه ډیر بهتر دی. اوس د لیلۃ القدر د حصول د پارا بهترین ذریعہ د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف دی او معتکف دا ثوابونه یقینی حاصلولی شي ځکه معتکف خو هر شپه عبادت کوي او که چېرته اوده شي نو دا خوب یې هم د الله جل جلاله په نزد عبادت کې شمارېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم د لیلۃ القدر د حصول لپاره ټوله میاشت اعتکاف کړی و. پورا تفصیل په مسلم شریف کی ذکر دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دا رمضان المبارک پڑنبی عشرہ کی اعتکاف اکڑو بیائی پا منزنی عشرہ کی پا یو ترکی خیمہ کی اعتکاف اکڑو. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم خپل سر مبارک د خیمې نه راویست او وی فرمایل
ما د لیلۃ القدر تلاش کولو د پاره په اوله عشره کې اعتکاف وکړو، بیا مې په منځنۍ عشره کې اعتکاف وکړو. ثم اوتیت فقال لي انها في 10 الاواخر، بیا ما ته یو فرشته راغله او راته ویل چې لیلۃ القدر د رمضان په آخري عشره کې راځي، پس څوک چې د ما سره اعتکاف کول غواړي او زما موافقت کول غواړي نو هغه دې د رمضان په آخري عشره کې اعتکاف وکړي. محترمو، د دغه احادیث مبارکونه د اعتکاف د اهمیت اندازه تاسو ته ولګېده. الله رب العزت دې مونږ ټولو ته د رمضان المبارک او اعتکاف برکتونه را نصیب کړي او په احادیث مبارکو کې چې د اعتکاف څومره اجرونه ذکر شوي هغه ټول د معتکفینو ته او ورسره مونږ ته هم را په برخه کړي. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.